بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د نن لیکچر موضوع چې دا ماډیول 2 لیسن 1 انټروډیوسینګ ټي اس کیو ایل ده. د دې لیسن په پای کې به موږ د دې وړ وګرځو چې د مایکروسافټ امپلیمنټیشن اف د سټینډرډ اس کیو ایل ژبې په هکله پوه شو، یعنې ټي اس کیو ایل څه شی ده او په کوم ځای کې کاریږي. د ټي اس کیو ایل کټګوریز په هکله به هم زده کړه وکړو او پرې پوهه به شو. په دې به هم پوه شو چې د ټي اس کیو ایل ایلیمنټس څو ډوله دي او کوم ډول کارونه ترسره کولی شي. مخکې له دې چې موږ په لومړی لیسن باندې پیل وکړو، زه دا غوره ګڼم چې د اس کیو ایل تاریخچې باندې ځان پوه کړو. SQL یعنی Structure Query Language په 1980 لسیزې په پیل کې د انټرنیشنل بزنس مشین یعنی IBM لخوا دغه ژبه رامنځته شوه، یعنی ولیکل شوه، چې موخه یوازې ریلیشنل ډیټابیس وه، یعنی د ریلیشنل ډیټابیس جوړول او هلته ډیټا کیښودل، رااخیستل او اپډیټ کول. دغه ژبه دومره ساده او قوي وه چې وروسته بیا په لویه کچه د هغې کارېدل شروع شول. د دې سادهتوب او قویتوب ته په کتو سره تقریبا 10 کاله وروسته، یعنی 1980 لسیزې کې دغه ژبه د امریکن نیشنل سټینډرډ انسټیټیوټ او آیزو یعنی انټرنیشنل ارګنایزیشن فور سټینډرډایزیشن لخوا د یو سټینډرډ ژبې په توګه ومنل شوه او وپېژندل شوه. کله چې دغه سټینډرډ ژبې په توګه وپېژندل شوه، نو مختلف شرکتونو د هغې کارول باندې پیل وکړه او د هغې پرمختګ دپاره یې هڅې شروع کړې، چې د هغوی شرکتونو څخه مایکروسافټ و، مایکروسافټ، اوریکل، IBM، سایبیس او ډېر نور شرکتونه وو. کله چې مایکروسافټ دغه سټینډرډ اس کیو ایل یعنی سټرکچر کویري لینګویج ته یو څه پرمختګ ورکړه او له ځانه څخه یو څه ور اضافه کړل، بیا دغه پرمختګ او هغه په ته یې ټي اس کیو ایل نوم ورکړه، چې دغه ټي اس کیو ایل یوازې د مایکروسافټ پروډکټ یعنی اس کیو ایل سرور کې ترې ګټه اخیستل کېږي، چې موږ به زموږ د دغه لیکچر یا لیکچرونو لړۍ موضوع ده. اوریکل چې کله خپل پرمختګ او پخوانی اس کیو ایل یو ځای کړه، هغه ته یې PL اس کیو ایل نوم ورکړه. همدا ډول IBM کله چې سټینډرډ او خپل پرمختګ یو ځای کړ، هغه ته یې اس کیو ایل PL نوم ورکړه. سایبیس هم خپل پرمختګ او سټینډرډ اس کیو ایل ته ټي اس کیو ایل نوم ورکړه. یاد وي چې مایکروسافټ ټي اس کیو ایل چې ده، کوم چې د مایکروسافټ لخوا لیکل شوی ده، هغه د مایکروسافټ پروډکټس کې کار کوي، او کوم چې د اوریکل لخوا یعنی لیکل شوی PS کیو ایل هغه د اوریکل کې کار کوي، او IBM لخوا چې کوم لیکل شوی ده هغه یوازې د IBM یعنی DB2 کې ترې ګټه اخیستل کېږي. او سایبیس کې چې کوم ژبې څخه ګټه اخیستل کېږي هغه ټي اس کیو ایل ده. او دغه مایکروسافټ ټي اس کیو ایل چې کوم لیکل شوی ده، مایکروسافټ لخوا لیکل شوی ده، دا یوازې د مایکروسافټ پروډکټ کې کار کوي، اوریکل کې کار نه کوي، او IBM ریلیشنل ډیټابیس کې کار نه کوي، همداسې سایبیس کې هم. یاد دې وي چې د هغو ټولو بنسټ چې د هغه سټرکچر کویري لینګویج ده، یعنی که چیرې موږ په ټي اس کیو ایل یا PL/اس کیو ایل یا اس کیو ایل PL نه یا د سایبیس ټي اس کیو ایل نه پوه شو، موږ اسانۍ سره کولی شو چې د یو شرکت پروډکټ څخه بل شرکت پروډکټ ته لاړ شو. یعنی که چیرې موږ اس کیو ایل سرور کې پوه شو، نو د دې مطلب دا چې موږ په اوریکل کې هم تقریبا 80 نه تر 80% موږ هلته هم پوه یو، یعنی کولی شو په اسانۍ سره ځان سویچ کړو یا هلته ولاړ شو. راځو ټي اس کیو ایل کوم چې د مایکروسافټ لخوا لیکل شوی ده، یعنی هغه پخوانی سټینډرډ سټرکچر کویري لینګویج چې د هغه ته چې کله د مایکروسافټ لخوا پرمختګ ورکړلی شو، هغه یې بیا ټي اس کیو ایل په نوم ونومولو، او دغه ټي اس کیو ایل یوازې د مایکروسافټ په پروډکټ کې کار کوي، یعنی اس کیو ایل سرور کې ترې ګټه اخیستل کېږي. ټي اس کیو ایل چې دغه سیټ بیسډ او
ډیکلیریټیو لینګویج ده. سیټ بیس نه دلته مقصد دغه ده چې دغه ژبه چې ده هر څه ته سیټ په سترګه ګوري. ولو که چیرې زموږ له یو ټیبل څخه یو ریکارډ هم رااخلو خو دغه ټي اس کویل زی لومړی ټول ټیبل غوره کوي، هغې څخه وروسته زموږ ته هغه یوازینی ریکارډ فلټر کوي. یعنې هر څه ته دا سیټ په سترګه ګوري. دوهم دغه ژبه چې ده ډیکلیریټیو ده. دغه ژبه یوازې موږ اس کویل سرور ته دومره وایو چې ته ماته دغه ډیټا راواخله او ماته یې وښیه. دغه نه ورته وایو چې ته دا ډیټا څنګه راواخلې او د کوم پلان له مخې باید راواخلې. یعنې موږ پلان نه ورکوو اس کویل سرور ته، یوازې ورته وایو چې موږ ته دغه ډیټا وښیه. بیا هم ټي اس کویل یعنې ټرانزیکټ اس کویل چې دا د مایکروسافټ لخوا لیکل شوې ده او یوازې د مایکروسافټ پروډکټس یعنې اس کویل سرور کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیښتن سپارم. الله مو مل شه.